أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واما سننه سنت د اوداسه چې دی فغسل پرمنزل دی یدین د لاسو قبل د مخ ادخاله ما د داخليدو د لاسو الاناء ولوشته الى رسغ بیا در بند پورې ثلاثا درې وار بلاس پرمنزي بیا به وبته ورواچي. قال نبی صلی الله علیه وسلم ویل دی نبی علیه الصلاة والسلام اذا هغه وخت استيقظ چراویش چې احدکم یو د تیسه من منامه د خوبسه فلا یغمسن یده فلا یغمسن ندی غټکی ندی ورچی یده لاس فی الاناء پلوشک حتی در داسې وخت پورې دی نه ورچی یغسلها چې پریمنځي د لاس ثلاثا درې واره. ولی فینو دی چې دی لا یدری نه دی خبر این باتت چیر شپه تیر کړی د یده لاس ته د من جسدی د بدن سره دی په خپل بدن نه دی خبر چې د ازما لاس د بدن سره چیر پروت دا کار به دا رقم وکړي. وتسمیه الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم ویل دی په ابتدائه په شروع کې د اوداسه په شروع کې د اوداسه به بسم الله ولا پلاوي والاصح صحیح خبره چې ده انه داده یسمی بسم الله به وای مرتين دوا وار مرتن یو وار قبل د مخه کشف در لسوالی عورتی د عورت و مرتن بلوار بعد ورسته سترها د پټوالی وس بنو یو وار چې استنجا وې د استنجا وهله د مخ به یو وار بسم الله وای دا یو او دویم پلا بسم الله الرحمن الرحیم ویل دا د اساس د مخ دا دوه وار بس دا ترتیب سوس و شهادت او کلمات شهادت بوای عند ابتداء غسل په وخت کې د شروع کولو د پریمنزلو سایر الاعضاء د ټول اندامو چار اندام پریمنزي بس اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بس دا کلمه دی وای هر اندام چې پریمنزي والمزمزه د خلی پرمنزل دا سنت والاستنشاق د پز پرمنزل سنت بما عین جدیدین په نو بسر ګور د خلی د پاره بخپلی او براخي د پز د پاره بخپلی او براخي د نه چې یو پلا او براخي د خلی د پز د دواړو کار پکې په یو پلا د دواړو کار نه پکې جلا او براخستل دا چیز د سنت ګور په جلا او بسر پرمنزل د خلی او د پز د سنت ویسال رسیدل الماء دوبو الى ما تحت لاندې شاربین در بریتو دا بریتو ته وبو رسول د بریتو و بخوته دا وبرسول دا چیز دا سنت والحاجبین د ورزو دا ورزي مجول وبو بخته ورسول دا سنت ومسح مسد ما دغه استرسل چې ورده سوي زړېدلی من اللحیتی د ژیرسه دغه ژیره سربیره مسکول دا سنت وتخلیل خلال ولدي هذا دا جير خلال ول دا غټ جير کده چا جير غټول دا جير خلال ول دا چې دا جير کده ګوتی کشي دا سنت دي او سربیره دا جير لندول یا مسکول دا سنت دي. واستعابك شيستل جميع راسي د ټول سر په المسح په مسح ټول سر په مسح کې راوستل ګوره څلرمه ایسا د سر مسح چې و دا فرض او د ټول سر مسح چې دا بیا سنت بما ان په بو سره واحد یو په یو وارو بو سره وکیفیت د دې چې دی الاستيعاب د کریستل المسح د مسح چې پر سره کم ترتیب باندې تدا مسح کې هغه به دا رقم کې اندا یاخذ وادخ الماء وب ويبل لندك كفيه لاسنه وبدر واخ لاسنه دی پلاند کې واصابعه او غتی په پلاند کې لاسنه او غتی به دا ټول پلاند کې ثم ورسته يلصق اصابعه سر په واسطه دی کې غتی ويزعق شي دجدي على مقدم الراس د مخ پر حساب باندې د سر من كل يد د هر لاس څخه دي ثلاث اصابع درې ګوتې ګوره کښنه ګوته په پسې ګوته د میان ګوته دا درې ګوتې د ولاس کې دا درې ګوتې د بلاس کې دا درې ګوتې د سره ولګي دا درې ګوتې د سره ولګي ويمسكو ابهاميه وسبابتيه ابهامي ګوتې یعنی بټ ګوتې وسبابتيه دا د اشاره ګوتې دا بجلاک ويجابي جلاب بطن نس کفيه د لاسو دا د لاسو نس بم جندای کی دا لاسونه دا ورغوي نه دا بم دی کی عن راس د سره ويمدهما کشب کی دا دواړه لاسونه الى قفا در چټ پوری دا لاسونه به در چټ پوری کس کی ثم ورسته يزعق شي دي کفيه لاسونه على جانبي الراس د سر پر طرفو باندې دا څنګه باندې د بیرته دا ورغوي ولګي ويمسحهما مسدکی ويمدهما راکشتکی الى مقدم الراس د مخ خوا ګوره چې دا ورغوي پر سر ولګیدل بار دغه د مخ خوا ته راکش کی یعنی د مخ خوا ته دی پر د طرفو باندې د سر راکش کی ويمسح مسبو کی ظاهر پشکاره باندې اذنیه د غوجو به باطنی په باطن سره ابهامه د دوه ګوت دغه د غوجو سربیره یې یعنی دا د شای سي د غوجو دا په پټه ګوته باندې دغه رقم را مسکی
و باطنه او د ننه اذنیه د غوږو او د ننه غوږونه بباطنې په باطن سره مسبحتي د دغه سبابه وګوتو سبابه وګوتې دغه دوی د اشارې ګوتې دي بیا په غوږو کې د ننه واچي د ننه دي په ماسه کې هغه د بټې ګوتې بیا د غوږونو شابه دی په راماسه کې وکذا دغه رقم ذکره ذکر سوی دی دغه بیان فی المحیط په محیط کې دا کتاب نوم دی دا محیط په محیط کې دا بیان دغه رقم راغلی دی ويمسح مسبو کې الرقبه د غاړې بظهور الاصابع په شاو سره د ګوتو دغه درې ګوتې د لاس دا د پریوه طرف باندې د غاړې دی کښې دي بیا د پر بل طرف باندې د غاړې دی کښې دي الثلاثي د درو بما ان جديد نوی وبه ګوره د غاړې د مشي د پاره به نوی وبه راواخي لاسونه به پلاند کې بیا به درې ګوتې پر یو غاړه کښې دي پر یو خوا درې به پر بل طرف د غاړې کښې دي دا د غاړې یا د څټ مسس وقال ویل دي بعضهم بعضه هو دا چې دی اداب دي وقال بعضهم بعضه ویل دي هو دا چې دی سنت دا د غاړې مسه چا ویل دي چې دا ادب دی او څوک بیا وایي دا سنت دی وتخليل خلال ولد اصابع د ګوت وتکرار ولد الغسل د پرمنزلو الى 3 در درې واره پورې درې واره والی درې واره اندامونه پرمنزل درې واره مخ درې واره لاسونه در څنګهلو پورې درې واره پښې پرمنزل درې واره خوله پرمنزل درې واره پزه پرمنزل دا چې دی دا سنت دی و نیتو نیت په اوداسه کې سنت دی ګوره دا نیت کول چې زه اوداس تازه کوم د پاره د پاکي د عبادت پکوم چې ماته پاکي حاصل شي دا نیت کول په زړه کې دا سنت دی والترتیب او ترتیب سنت دی ترتیب دی ته ویل کیږي چې الله تعالی څنګه وایي په قران کې وای فغسلوا وجوهکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم دا ترتیب باندې او داس تازه کول دا سنت دی والدلک مشول والموالات پلپسې والی دا لاسونه مجول مخ مجول او پلپسې تازه کول دا او دا سنت دی نو دغه سنت دا او داسې چې دي دا هم بس پر دا ترتیب باندې دي پر دا ترتیب باندې چې او داس تازه سي دا نو ډیر ښه او داس دی د فضایلو ډک دی فضیلتونه بهتروالی نیکی پر دغه او داسې باندې بیاسته صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين